نو د چم خانه ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده ته څه خبرې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي ای د نازبینو د چم خانه تا ته څه پته ده ته څه خبرې لوږه څه ته او تنده څه ته وایي ته چې پیدا شوې په ککو کې درته شات څڅېدل زه چې پیدا شوم ما د مور اوښکو ته خوله وازه کړه تا چې قدم کې خوب دیګونه ولسونو خوړل زه د مورغې کې جام په لاس داسې کوڅه کې ولاړ نو یوه کیسه درته کوم خاندئ به نه راپورې ستاسې به خوښه شي که نه خو د زړه بوج سپکوم په حقیقت که اډانه نه وه بیا په آخر کې راته ووایي کاذب ترابه داسې کیسه وه چې زموږ یو د لرګي صندوق او د صندوق مخه د لاس په ټوکایي جوړه وه یوه حصه کې یو زنځیر او یو غټ کلب پروت و هغه صندوق کې به به مور زموږ جامې کېښودې بیا ناڅاپه صندوق ولیدو خو چې کتل مې نو د خان کاکا د مال ځای کې و څه درته ووایم هوبهو زموږ صندوق و په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسو مور ته مې ویلې ادې زموږ صندوق څه نه دی هغه صندوق کې خو د خان کاکا څاروي ګیا خوري راته مسکی شوه راته ویې لیونیه زویه زموږ صندوق او په هغې صندوق کې فرق نشته بس دومره فرق دی چې موږ پکې جامې کېږدو زه دا منمه چې هغوی پکې واښه اچوي ورته مې ویلې ادې خبره شوې به زموږ د کلي خلک وایي چې سبا اختر دی او دې ځل اختر به په زړو جامو کې نه تېرومه تا خو ویلي و چې تا له مې جامې کړي دي یوه رنګینه شان جوړی راته وښودله د خوشحالۍ نه په ما یو نه دوه ځلي اختر شو د خوشحالۍ نه په یو ډوله کوره ووتمه له ډېره نازه مې غرهاره د موټر شروع کړو ښې ډېرې منډې مې د کلي په کوڅو کې وکړې لنډه په دا چې د موټر جلب مې بیا راته وکړو د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم د خولې هارن به مې وهلو بریک ته هم ودرېدم په لاره مې دوه درې ماشومان هم ووهل د خوشحالۍ نه مې په هېچا نظر نه لګېدو او په یوه منډه مې تر کوره ځان راورسوو د کلي ښځې به راتلې خپلې جامې یې وړلې خو چې کتل مې د ګاونډ نه یوه ښځه راغله او مورانۍ جامې دې وګنډلې د دې خبرې سره هم هغه جوړه واخیسته کومې چې ما ته مور ویلي و چې ستا جامې دي نو ما یې د لاسو نه راکش کړې دا زما جامې دي هغه یې په ډېره بدسترګۍ ما ته پیغور راکړو مور ته مې خپله مزدوري ورکړه او یې بیړلې زه په ژړا شوم او مور ته مې ورمنډه کړله هغې سینې پورې جوخت ونیولم ښه د لاسه یې راته راکړه خو قانع یې نه کړم و دومره مې وژړل چې تاسو خبرې ژړېدلو کې بلا خوند دی چې د خفګانه یوې ګرمې تبې ونیولم او اخر مې مور راته سوګند په یوه جوړه وخوړو ویل ته وده شه زه د شپې تاله جامې ګنډمه او د ټیکري په یوه پیسکه یې سر وتړلو تاسو یقین وکئ بلا مودې تېرې شوې خو هغه ښځه مې اوس هم په سترګو ښه نه لګي بیا د سحر د ملازانه سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر پسې لا تېزه شولې خو چې راویښ شوم مور مې ناسته وه جامې یې ګنډلې د ویښېدلو سره سم مې بیا اصرار شروع کړو هغې ویل راته چې صبر وکړه زه صبرېدم چېرته په خپله خبرې ټینګ ولاړم شاید چې نور حوصله ورپاتې شوې نه وه راته معلومه شو چې خدای ګدا جامې م پردۍ دي و دومره یې ووهلم چې په پرتو خاورو راوغورځېدم بیا ویده شوم او بیا دوباره زه د ملګرو په دې شور راویښ شوم خو چې کتل مې حویلی کې ماشومان ولاړ وو او د اختر په ګلورینو جامو ټول سنبال وو او مور مې ویل ورته چې ودرېږئ مېوه درکوم چې تر کوټې پورې راتله نو ما ځان بیا ویده کړو ولې چې زما په هغې جامو کې ډېر فرق و او کوټې ته راغله د کټوۍ نه یې د غنمو نه په خپل پلو کې زر واړولې بیا ووته خو زه نور پوه نه شم خو د مور مې یو خبره واورېده ویلې بچو ګورئ خفه نه شئ زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نینې وانخستې مور بیا په ډک پلو په ستو قدمونو راغله هغه نینې په یو چت جام کې ورواړولې او په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکړو بیا یې د سترګو نه دوه غټې اوښکې راغلې بیا پسې نورې راغلې بیا زه په خړ بخ له پرتو خاورو راپاڅېدمه ورته مې وویلې مورجانې زه جامې نه غواړم خو په دې پوه کړه چې د هر اختر کې ولې ژاړې ویل بتیوله ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې جوخت ورسره نه ده دا به وروستی کړو وانا دا شوله چې دا به په خپله اشتیا درته ووایم زمونږ تر څنګه د خانخېلو کلیه منو چې تاسو فطرتي خانان یې خو موږ هم پوزه باندې مچ نه پرېږدو